السلام علیکم. تاسو ګورئ جی کې الکتریک یوټیوب چینل پښتو. زه یم ستاسو ملګری عمر علي. هیله لرم چې به ګډ شئ، جوړ به یاست. ملګرو، دا سیستم زوړ لګېدلی دی، دا تاسې کتلی سئ. د دې مسله دا وه چې د دې یو پي ایس سره دا بیټرۍ سمه نه وه کنیکټ. ته به اوس وایې چې یاره دا د کنیکټ خو دا سټارټ دی. کنیکټ اصل کې دې ته وایي چې دا د بي ام ایس تار چې کوم ته معلومیږي په خپل ډسپلې باندې چې دا یو پي ایس او دا بیټرۍ په دې تار باندې سره کنیکټ وي، هغه ته بیا اوریجنل کنیکټډ وایي. ځکه اوس خو دا دغه اون دی، لیکن چې دغه تار نه وي ورلګېدلی، بیا چې د ده کومه زندګي ده د بیټرۍ هغه بیا هغونه نه وي، بیا لږ وي. بیا په اوه میاشتې یا اته میاشت بعد بیا دی فالټ ته واوړي بیټرۍ. نو په دې خاطر دغه کوم تار چې دې ته معلومیږي د بي ام ایس تار، دا ډېر ضروري دی د دې یو پي ایس سره. یعنې که چیرې ته لیتیم بیټرۍ لګوې، بي ام ایس تار چې کوم دی هغه د انورټر سره خامخا به ته لګوې. ځینې د یو پي ایسان هم راځي چې دغه بیټرۍ د هغه سره سپورټډ نه وي، یعنې نه یې سي پورته کولی، د هغه سره بیا ته لګولی سې. نو چې که چیرې یعنې بیټرۍ یو پي ایس سره کنیکټ کېږي د بي ام ایس د لارې سره، بالکل یې ته کنیکټ کولی سې او ته به یې خامخا کوې. ځکه چې دغه بیټرۍ د 8 کاله وي، په 8 کاله کې که چیرې دغه تار ورسره وي بیا یې وایي، که چیرې دغه تار نه وي، یعنې کنیکټ نه وي ورسره بي ام ایس. بي ام ایس مطلب دا دی بیټرۍ منیجمنټ سیسټم. یعنې بیټرۍ منیجمنټ سیسټم دې ته وایي چې د دا ډسچارج او چارج دا ګرده د دې تار په ذمه باندې. که دا تار نه وي ورسره لګېدلی، دغه خو چارجېږي، خالي کېږي، لیکن بیا سمه نه خالي کېږي. نو اوس به ته دغه تار د دې یو پي ایس سره دغه بیټرۍ څنګه کنیکټ کوئ؟ د دې څه پیچان دی چې دغه تار کومې خواته لګېږي. د دې ګوره دوه سرونه دي. د دې پیچان دا دی، دا زه ته د ښکاره کړم، دا کوم چې دلته دننه تارونه لګېدلي دي. لږ زه دا کیمره زوم کړم، درته سم نه راځي. کیمره کې دغه تارونه سم نه راځي. زه یې بیا کوشش کوم. خیر، خو دا سم نه راځي ځکه موبایل سره شوري. دا دوه سرونه دي، په دې کې یو اول راځي، یو دوم راځي. اول دوم چې کوم تارونه لګېدلي په دې پین کې، هغه به ته بیټرۍ ته لګوې، او بل چې کوم دغه ساکو چې په لیکلي دي سنپولو، دا به ته د یو پي ایس خواته لګوې. چې د یو پي ایس خواته ته کوم لګوې، هغه د هغه نشان بیا دا دی درېیم و څلورم دی. اوس په دې کې هم درېیم و څلورم دی. اول دوم چې دی هغه دا دی. دغه سر موږ به د بیټرۍ کې لګوو، او دغه کوم چې درېیم و څلورم دی هغه په د یو پي ایس کې لګوو. په یو پي ایس کې به کوم سیټینګ کوې چې ته دغه بي ام ایس تار ورسره کنیکټ کوې، او په بیټرۍ کې به کوم سیټینګ کوې چې ته دغه تار ورسره کنیکټ کوې. موږ راځو اول دا تار واچوو. تار یعنې ما ته درته ویل چې اول دوم دا کوم چې دننه تار دی، دا اول دوم دی. دا اول دوم به ته دلته ورچوې په دغه ځای ته. د بیټرۍ چې کوم RS 485 دی، دا چې ته وراچوې دلته چې دی اواز وکړي، د ټیک اواز، بیا دغه تار سم ورلېدلی. ته ګوره صحیح سو. دا تار چې دی دغه ورولوېدی بیټرۍ ته، او دا بل چې کوم تار دی هغه به ته وراچوې دلته. دا زه اوس په دې خاطر نه وراچوم چې اوس دا وراچوې، بیا یو پي ایس چې دی هغه الارم باندې ولاړ سي. یعنې د بیټرۍ چې کوم آپشن دی د یو پي ایس وایي چې دا زما سره نه دی کنیکټ. خیر، زه به دغه دلته وراچوم، ستا به په علم کې اضافه سي. ته دلته دا وراچوې، دا کوم چې په یو پي ایس باندې سربیره LI جوړ دی، یعنې لیتیم بیټرۍ. دا وګوره، د راسته لاس د خوا څخه دوم چې کوم آپشن دی، دا وګوره، دا د بیټرۍ چې کوم دی، دا نه د چې کوم چې لیپټاپ پر جوړ دی یا کمپیوټر، د هغه څخه دوم والا دی. د چپه لاس د خوا څخه درېیم دی، د راسته لاس د خوا څخه دوم دی. نو دغه کوم دا بل د تار چې دا بل سر دی، هغه زه دلته وراچوم. دا پورت یې لیدلی سي، دا ته چې دلته وراچوې دی اواز کوي، ورته ګوره د ټیک اواز وکړي، بیا دی سم ځای ته ورسي. صحیح سو. اوس دا ورغلی دلته. اوس راځو اول دلته په بیټرۍ کې سیټینګ کوو. په بیټرۍ کې کوم سیټینګ دی، ته دا ویډیو پوره وګوره، انشاءالله ستا به سر په خلاص سي. دلته د بیټرۍ 4 بټنه دي، یو د مینیو غ دی، بل د انټر غ دی، بل د ډاون غ دی، یعنې کښته پورته چې کوې، بل چې دغه بټن ته ووایې د بیټرۍ څخه، یعنې د سیټینګ څخه ته وځې د باندې. اوس به ته راځې، زه دا راکښته کوم، دلته به ته راسې پیک سیټ ته. پیک سیټ ته چې ته راسې، دا تار لږ دی کم برابر ته معلوم سي. پیک سیټ ته چې ته رالې،
ته به انټر په واخلې، په انټر به کلیک کې، بیا به انټر کې، بیا دلته د یو پی اسانو ماډلان نومان راځي. زه اوس تا درښکاره کوم. ګوره دا پایلون سو، دا ګرو واټ سو، دا ولټونیک سو، دا هغه رقم نور نومان هم شته. دیس ولا اوس موږ غواړو چې دغه پیدا کړو د دې یو پی اس کوم ماډل دی، دا ساکو انورټر دی آی وي 6.2. نو دلته چې کوم ته معلومیږي ساکو، دا وګوره RS 485 ساکو. بس ساکو باندې چې ته کلیک واخلې، ګوره دلته دا ما په اوکې کوي، دا کښته پورته کېږي. صحیح شو. زه ساکو راولم، برسته سر په خلاص شي. دا ساکو سو، زه دا انټر کوم. چې دا زه انټر کوم هلته دی وایي چې دا سیف ګوره سیټ اوکې. ټیک شو. ته به راسې د بیټرۍ څخه د باندې به راوځې، یعنې د بیټرۍ د سټینګه به راوځې. اوس به ته وایې چې یاره د بیټرۍ د باندې څنګه راوځو. نه راځې اوس انورټر ته. چې انورټر ته رالې، په انورټر کې 5 نمبر سټینګ ته به ته راسې. 5 نمبر سټینګ ته چې ته راسې، زه اوس ځم هغه هم درښکاره کړم. دا 5 نمبر سټینګ دی. همیشه چې سولر انسټالر یو پی اس ولګوي، بیټرۍ ورسره ولګوي، بیا دلته دی دا 5 نمبر چې کوم سټینګ دی دا په یوز باندې کښېږدي. د یوز مطلب دا دی یعنې یو پی اس یې خپله سینس کړي چې زما سره کومه بیټرۍ لګېدلې ده. نو وخت ناوخته یو پی اس هم د وسه بهر سي، هغه یې نسي سنسولی چې زما سره کومه بیټرۍ لګېدلې ده. اوس زه ځم سټینګ ته 5 نمبر ته. دا 5 نمبر سټینګ دی، تی به دا انټر کوي، به دی کې نور سټینګان راځي، نور ماډل راځي. د دې یو پی اس سره چې کومه بیټرۍ لګېدلې ده، خو نو دا ده. دلته په 5 نمبر سټینګ کې به ته دغه لګوې LIC. ټیک شو. دا LIC سلو، دا به ته اوکې کې. اول به زه دا در وښیم چې دا کوم تار چې دی هغه د یو پی اس سره نه لګېدلی، یعنې بی ام اس نه اکټیو. د هغه بیا څه معلومات دی، هغه بیا څنګه معلومیږي چې دا تار اوس ورسره لګېدلی دی او که نه دی لګېدلی. چې نه یې لګېدلی یعنې بی ام اس اکټیو نه یې، بیا په هغه ګړۍ باندې دا کم چې دا د بیټرۍ نشان ته معلومیږي په خپله ډسپلې باندې. دا وګوره صفا کوم. دا ګوره دا د بیټرۍ نشان، دا ځای پر ځای ولاړ دی. دا نشان، دا دریم نشان چې زه دلته سټینګ ور وکړم، دغه چې کوم نشان دی هغه بیا غورځي، کښته پورته کېږي. چې کوم ټیم دغه آیکن چې دی دا کښته پورته سو، پوه سوه چې دغه تار د دې یو پی اس سره کنیکټ دی، دا بیټرۍ کنیکټ ده، بی ام اس یې ورسره کنیکټ سوی دی. زه راځم 5 نمبر سټینګ ته. بخښه کوه، زه 6 نمبر ته ولاړم. دا 5 نمبر سو. دلته زه راځم LIC ته. دا LIC سو، دا به ته اوکې کې. چې دا اوکې سو، د باندې به راسې د یو پی اس چې کوم سټینګ دی دغسې به ته راوځې. اوس دا وګوره ځای پر ځای دا شی ولاړ دی، دا بیټرۍ ولاړه ده، دا بلینک نه کوي. چې کوم ټیم دا بیټرۍ پورته کړي، بیا د بی ام اس ورسره اکټیو سي. دا وګوره اوس یې بی ام اس یعنې د ده سره د دې یو پی اس سره اکټیو سلو. دا وګوره اوس دا اکټیو دی. اوس زه غواړم چې دا تار ځینې وباسم. که ته تار ځینې وباسې هېڅ مسله نه کوي. ښه، زه خالي تا ته درښکاره کوم چې د دې څه طریقه کار دی. اوس به دا بند سي، دا کم چې اوس غورځي په یو پی اس کې چې کوم د ډسپلې ده، دا غورځېدا چې ده دا به بنده سي، دا به کښته پورته نه کېږي. ګوره اوس د فالټ ته ولاړئ، 1.5 نمبر ته ولاړئ. 1.5 مطلب دا دی یعنې بیټرۍ چې کومه ده هغه د یو پی اس سره کنفیګر نه ده، یعنې بی ام اس یې نه دی پورته کړی. اوس زه دغه تار برته دلته ورچوم، چې ورایچوم دغه کوم چې 1.5 نمبر فالټ دی دا دی په خپله اټومیټیک چې دی هغه ختم کړي. ورته ګوره جادو تار دلته وراچوي، ورته ګوره دلته د ټیک اواز وکړي دا شی صحیح سو. دا تار ولوېدی. اوس دا کوم چې ایرر راغلی دی، ګوره ایرر، دا اوس دی ختم کړي، هغه دی ختم یې کوي. اوس دا څه چې دغه بیټرۍ د دې یو پی اس سره ولګېدله،
که چیرې دغه ویډیو ستا خوښه شوي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ جې کې الکتریک یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. که چیرې ته موږ په فیسبوک باندې ګورې نو زموږ جې کې الکتریک پښتو سره فالو کړه، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړه. ملاویږو انشاءالله د نوي ویډیو سره د نوي ټاپک سره.